علیکم. زه محمد په ناروې کې زه به نن تاسو ته ښکاره کوم د ناروې ماحول، د دې ځای ژوند او د دې ځای آب و هوا. زموږ سره یو ځای اوسئ. دا د ناروې یو غره ته موږ راغلي یو چې دلته خلک چکر ته راځي او دې ځای شینګیا آب و هوا تاسو وینئ څونه پاکه باد هوا او ماحول یې څونه پاک و صاف. راځئ موږ سره تاسو ښکاره کړو. پیزا قیمت څومره دی، په څو ده او د څو نفرو لپاره بس ده. دا تاسو وینئ دا د دې د پیپسي قیمتونه دي. یو نیم لیتر پیپسي چې ده په 32 کرونه ده او دا غټه چې ده یو نیم لیتر دا چې ده په 45 کرونه ده. تقریبا دا یو 1500 افغاني کیږي او دا یو 300-400 افغاني کیږي. دا د دې ځای د پیزا یو مینی ده چې په دې کې قیمتونه او نومونه او چې شي پشکي کې دي. دا د رستورانت چې دا حلال دي په دې کې دا تاسو ګوري دا نومونه لیک نوشته دي د پیزا او قیمتونه نوشته دي. موږ غواړو چې دا ایټالین پیزا وخورو. تاسو ګوري چې دا د میډیم او غټه چې ده د قیمتونه تاسو ګورئ د غټه 115 کرونه قیمت دی. دا تقریبا کیږي یو 2500 افغاني کیږي. دا د ناروې کې د خوراک هغه ارزانترین خو نه خو معمولی رستورانت چې یو نورمال هغه دا قیمتونه دي. اوس موږ ډوډۍ وخوړه نو اوس موږ روان یو د دې ښار چې موږ اوسو نوم یې بارم دی د دې سنټر ته چې هلته د کالو دوکانونه او د خوراک دوکانونه دي او د ګرځېدو ځای دی. نو موږ سره اوس چې تاسو ته مخکې ښکاره کړم چې دلته څنګه دوکانونه دي، سنټر یې څنګه دی او خلک چیرې ځي چې کله فري او څه شي کوي. دا اوس موږ راووتو د مازدیګر لمونځ مو وکړ په جومات کې او اوس به تاسو بوځم د دې ځای کړوی ورته وایي هلته چې خلک شیانو لپاره بازۍ ځای دی او لمبو ځای دی، سمندر دی. او تاسو یې خبره بله وکړم چې ناروې یو داسې ملک دی چې دې کې اوس په اوړي کې یا په دوبي کې لمر تقریبا پر 11 بجې ولیږي او سهار پر 3 بجې بیرته سهار لمونځ کوو بیا لمر راخیږي. نو دا ما تاسو ته وایم چې ناروې په دنیا کې داسې څو ملک چې ډېر په دوبي کې ورځې ډېرې غټې او په ژمي کې دا هغه کړویا ده ما چې ویل تاسو چې د چکر ځای دی. دلته چې دی په دوبي کې خلک راځي، دلته د انګریزان چې دا خو لمر دلته په شپږ میاشتې د لمر نه وي، دلته راځي ځان ته لمر ورکوي او لمبېږي او دا ګوره څونه پرسکون ښایسته ځای جوړ کړی دی.
دا د دې ځای چې دی دا ښار مابین دي د دوکانونه دي او دا هوټلونه دي کورونه دي او د یو غټ سنټر دی شاپینګ سنټر دی د دولتي ځایونه دي سنټر دی چې نوم یې د دې ستور سنټر دی یعنی غټ سنټر او دا د ناروې دریم که دوام غټ سنټر دی په ټول ناروې کې دا ډېر غټ دی د شاتو هم دی مخته هم دی هلته تاسو وینئ د ټول دا ځای دننه دوکانونه دي د خوراکو د کالو د هر شي دوکانونه دننه دي